ما مخکې ورځې په طلاق باندې خبره کړې وه دلته، نو بیا یو کس ما سره رابطه وکړه چې مولوي صاحب ته په خپله خبره کې خطا یي، ځکه قرآن مجید یو سوی او ته بل سوی. قرآن مجید خو وایي چې الطلاق مرتان، طلاق دوه دي، او ته وایي چې طلاق درې دي. طلاق که چا درې ځله ورکړه، مطلب ښځې ته درې پېرې وایي طلاق یې طلاق یې طلاق یې دا طلاقه شوه، نو ما ته وایي ستا دا خبره غلطه ده، ځکه قرآن مجید خو وایي چې په یو دغه سړی اوس دا خبره وایي. قرآن مجید دا خبره کوي چې که یو سړی راولګېد او ښځې ته یې زر پېرم په یو ځای باندې وایي چې طلاق یې طلاق یې طلاق یې، نو وایي دا یو طلاق واقع کېږي. دا دونه ساده لکه ذهن. اوس زه تاسو ته لفظي ترجمې ته صرف موږ سوچ کوو، خو د هغې په مقصد باندې ځان نه پوهېږم، مسله څه ده په هغې باندې ځان نه پوهېږم. دا کمزوري زموږ علمي کمزوري چې یاره یوازې قرآن مجید نه دی، د دې سره د پیغمبر علیه صلات وسلام احادیث دي، زموږ فقه ورسره ده. صحیح شوله که نه؟ دغه فقه د پیغمبر علیه صلات وسلام نه راغلی، دغه کومه فقه چې ده زموږ، نو دا د پیغمبر علیه صلات وسلام د احادیثو نه راغلې او د دې قرآن مجید نه راوتلې ده. پوهېږې په قسم باندې دغه فقه ما او تا ته دا خبره کوي چې یو سړي درې طلاقه ښځې له ورکړه، بس دا درې طلاقه دي. یو طلاق یې ورکړو، نو دا یو طلاق. نو دغه سړی ما ته وایي چې یاره یو سړي زر پېرم په یو ځای باندې ناست و، ښځې ته وایي طلاق یې طلاق یې طلاق یې، نو دا یو طلاق واقع شو. بیا وایي که چا په سبا یې ورته ووایي زر پېرم، نو بیا هم یو طلاق واقع شو، نو وایي اوس دوه شو. نو وایي چې طلاق به دوه ځله ورکړې، یو ځل دې وله ورکړه چې هر څو دې ورکړه، صحیح شوه، بله ورځ به وله بیا ورکړې، نو وایي د طلاق مرتان نه دغه مطلب دی. نو ما یې لکه بس ماس مصوره ونه کړو. دا داسې خلک چې لکه مدرسو والی، ټیک شوه، مدرسه کې سبق وایي، طالبان طالب علمان دي، خو دا ده چې هغه ذهن کې دونه وسعت نه وي د طالبۍ په زمانه کې چې یاره یو سړی په مسله باندې ځان دونه پوهېږي، په کیسه باندې پوهېږي. نو ما هغه له څه داسې ډېر جوابونه تا هم درې اورېدلي، موږ هم درې اورېدلي، ټولو درې اورېدلي. نو د هغه ذهن په دې خبره باندې کار نه کوو چې دغه کم طلاق مرتان چې الله جل شانه وایي، نو د دې نه دا طلاق نه دی مراد چې هغه موږ درې یادوو، د دې نه هغه طلاق مراد دی چې الله جل شانه چې دوه طلاقه دې ورکړل، نو د هغې نه پس تا ته اختیار شته دی چې ته دې ښځې ته واپس رجوع کولی شي. یو طلاق دې ورکړو، بیا هم درته اختیار دی رجوع وکړه، صحیح شوه. دوه طلاقه دې ورکړل، بیا هم تا ته اختیار شته دی رجوع ورته وکړه. رجوع مطلب دا دی چې واپس ورته خپل ازدواجي رشته برقرار وساته، خو چې درې دې ورکړه نو بیا خساره ختمه شوه، بس بیا پکې اوس ته نه کېږي. د هغې لپاره بیا شرط خپله طریقه ښودلې ده، حلاله به کې، ښکته به کې، بره به کې، هغې لپاره بیا مستقل طریقه ده، هغه به کې. نو به هر حال طلاق دغه درې دي او دې سړي ته دغه دوه مراد اخیستلي دي، حالانکې دغې ته دغه طلاق مغلظ نه دی، دغه دوه طلاق چې ورکړه نو په دغه کې رجوع کېدلی شي. نو هغه دغه خبره چېرته اورېدلې وه، پته نه چا نه پرې اورېدلې وه. ما ته وایي چې دا طلاق خو دوه ځله دي او تا وایي چې یاره درې طلاق یې په یو ځل ورکړو، نو دا ختم شو، کیسه لاړه ختم. نو دغه مسله ده چې مونږ قرآن مجید بیانوو، خو د هغې حق نه ادا کوو. کومه چې پکې حقه خبره ده هغه ما ورته پټه کړه، ټیک شوله که نه؟ په هغې باندې ما ورته خپله دوکانداري وچلوله، لکه په دینداره خلکو کې زه چې کله دلته خبره کومه چې لکه یو ملا خبره پکې وکړم، مثال په طور باندې ملایان یاد کړم چې لکه ملایان مثلا یو ملا دا کار کوي، ټیک شوله که نه؟ نو بیا خلک اعتراضات کوي، لکه ته ملا پسې خبره وکړه دې روزه دې وکړه، ټیک شو. نو چې سړی په غلطه روان دی که د ملا ده نو څه چلو شو، ټیک شوله که نه؟ خلک وایي لکه بریلیانو پسې لمونځ کېږي که نه کېږي، زه یم بریلی دی او که وابي دی او که دیوبندی دی او که ځان ته پنجپیری وایي او که هر څه وایي، چې د نظریه خرابه ده په ده پسې لمونځ نه کېږي. دیوبندي دي خو چې نظریه یې خرابه ده په ده پسې لمونځ نه کېږي. پنجپیری دی خو چې نظریه یې خرابه ده لمونځ پسې نه کېږي، ټیک شوله؟ وابي دی خو چې نظریه یې صحیح ده لمونځ پسې کېږي، ټیک شوله که نه؟ یا بریلی دی خو چې د هغه نظریه برابره ده، هسې نوم بریلی دی، ځان داسې په نوم باندې ځان یې باندې یو نوم لګولی چې لکه زه بریلی یم، نور خبر نه یې چې دا بریلیت څه ته ویلی کېږي. نو چې د ده نظریه ټیک ټاک ده، د ده په نظریه کې څه شرکیات نشته دی، عقیده کې څه شرک نشته دی، په دغه سړي پسې لمونځ کېږي. څنګه پوهېږي؟ نو موږ سرسري قرآن مجید ته ګورو، د هغې په مقصد باندې ځان نه رسوو چې یاره قرآن مجید دا یو آیت دی، په دې کې ما ته الله جل شانو څه وایي، هغه خبره موږ پټه کړو بیا، ټیک شوله که نه؟ نو دغه غلطیانې کوتاهیانې شته دی، د دغې وجې نه الله جل شانو فرمایي چې ګورئ هغه خلک چې هغو حق خبره پټه کړله او د خپلو مفادو خبره یې دنیا ته مخې ته کېښودله، معاشره کې د خپلو مفادو او د خپلې فایدې خبره وکړه، نو دغه خلکو باندې یلعنهم الله او الله جل شانو پې لعنت وایي، او یوازې الله جل شانو پې لعنت نه وایي، د الله جل شانو دا ټول مخلوقات پې لعنت وایي، چې زه په دنیا کې ملعون وګرځم او په آخرت کې راباندې بیا لعنتونه ویلی کېږي، نو د هغې نه ښه خبره نه ده چې حقیقت را مخې ته کړه. خلک ویله که حقیقت تاسو نه بیانوئ، حق خبره وایي نه کوئ، نو چې حق خبره کول پکار په کیسه باندې پوهېږي. اوس که دلته معمولي مفاد در رامخې ته چې لکه اوس مې حق خبره وکړه نو دا خلک به رانه خفه شي، پلانکي حاجي صاحب به خفه شي، پلانکي امیر صاحب به خفه نه شي، او که نه؟ او نو د الله جل شانه د خفه کولو دپاره مونږ د مخلوق د رضا کولو دپاره مونږ الله جل شانه خفه کړی، دا انتهایي د نقصان خبره ده. وختي راته دلته چا یو قصه کوله، یو څو ورځې مخکې ملا اوس بیا د ملا لخت راځي، په یو ملا سره چا له فیصله کړې وه، وایي یو هلک را لګېدلی و، ښځې له نجلۍ له طلاق ورکړي، نو بیا ملا ته یې وایي چې راشه اوس زموږ را مسله باندې دعوه کړه، موږ مسله واضحه کړه او فیصله راروله. نو هغه یو ځل فیصله کړې وه چې طلاق واقع شوي، ملا فیصله وکړه
هغه د خپل قصه بیان کړي چې طلاق ورکړی شوی دی بس مولای دی وایي طلاق واقع شوی بیا د دغه مولا سره یو بل سړی هم په دې کې شریک په دې فیصله کې هغه سره پکې هم یو قسم د ذمہ دار چې هغه دوه مولایان فیصله کوي نو دغه یو مولا فیصله وکړه چې هغه د طلاق واقع شوی دی بس قصه ختمه شوه بیا وروسته داسې کار شوی چې د هغه الګ والا کسان راغلي په دغه مولا پسې هغه فیصله کړې وه او څه چل ول به کړی وو د هغې نه بس دا دویم چې کوم ملګری مولا یې وو دی وایي ما ته دغه مولا رینګ وکړو چې ته راشه هغه طلاق خو نه دی واقع شوی فیصله موږ غلطه کړې ده ښځه دی باره دی که نه اوس د دغې په منځ کې څه چل ول شوی څه ارامېدوب شوی دی چې سړي پسې راغلي وو د ده سره خبره اتره کړې وه چې لکه دا فیصله اخ به دې خو لږې اخ به دې خو یې واړوه خیر دی نو هغه فیصله یې اخ به دې خو اړولې وه صحیح شوه که نه نو تاسو هم دینداره طبقه په دې شي کې نښتې ده نو که عوام پکې هم ونښتې بیا کیسه خو لاړه موږ هم تباه و برباد شو نو بهرحال یوازې په دیندارو کې نه په عوامو خلکو کې هم شته دی عوامو خلکو سره دنیاوي سیستم دی په هغې کې ارامېدوبونه کوي او مریانو سره بس د دین دا لږې لږې دغه ورته میلاو شوي دي مطلب د جومات ذمه داري والا شوې ده مدرسې ذمه داري والا شوې ده د قرآن او د حدیث ذمه داري والا شوې ده چې په هغې کې ارامېدوبونه کوي نه دي کول پکار صحیح شوه که نه حقه خبره کول پکار دي او هسې ځان لعنتي ګرځول دي پکار چې الله جل شانو راباندې هم لعنتونه وایي او د الله جل شانو مخلوق راباندې هم لعنتونه وایي بهر حال دې کې ډېرې زیاتې خبرې اترې خو دا خبرې اترې پکې نه شو کولی